د اصفهان فاتح د اصفهان دغه ارمان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي. 5ورستی برخه د اصفهان فاتح شاه محمود هوتک. د پټه کې صفایانو ټول واکای تا یک دی نور د پټه کې صفایانو ټول واکای تا د لوی نیک داهلا افغانان پورا کوي، محمود د تمنا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت په جامو کې اوسئ. دا د اصفهان د فاتح د داستان سره ز الخادم سردار محمد ستاسو قدرمنو قربتوب کوم او هیله مند یم چې د خبرونې تر اخره پورې را سره مل اوسئ. د اصفهان دغه ارمان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي، محمود د تمنا د میرویس خان پورا کوي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې د اصفهان د فاتح د داستان په 13 برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې کله چې دا خبر په سماوار کې ناستو نور کسان ته ورسید، نو هغوی هم پر سپینږیري راټول سول او په حیرت دغه خبرو ته غوږ نیولی و. د دې خبر په اورېدو پریدي هم د بېقرارۍ اور بل سو، که څه هم په ظاهر هغه د خلکو خبرو ته غوږ نیولی و، خو په ذهن او دماغ کې دا خبرې ګرځېدې چې نور باید خپل کار چټک کړي او د سیمو د راپورو سره ځان تر شاه محمود پورې ورسوي. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو پاتې حالات به وګورو. د پسرلي مازدیګرو د لمر وړانګو د شیر علي د کور د انګړ د غټ توت نازکې پاڼې برېښولې. ریدي له طبیلې راووت او د سرای په غولي کې د وزردار میږیانو او وینو په ننداره سو. ریدي پر ځمکه یوه وینه ته وکتله. هغه چې پر مځکه کښېناست نو خپل وزرونه یې پرې کړله او روان سو. ریدي مسکی سو او له ځانه سره یې وویل توبه، د خدای جل جلاله هم څنګه نظام دی. د صفدر چې هغه ته پام سو نو ویې پوښت آقا څنګه مسکی سوې؟ ریدي ول دغسې صفدر جانه دا وینې ته مې وکتله، وزرونه یې پرې کړله او روان سو. د ځان سره مې وویله چې دی بیا په کم غم نیولی دی. صفدر هم مسکی سو او بیا ویل ښه او طبیلې ته څنګه تللی وې؟ ریدي په مسکا وویله ولې صفدر جانه زه طبیلې ته د تګ اجازه نه لرم؟ صفدر ول یا آقا مطلب مې دا نه و، دا هر څه دې ستا بلا واخلي. اندېښنه را پیدا سوه. ما ویل چې یو خواته خو بدنیت نه وي. ریدي ول په مطلب دې پوه سوم صفدر جانه، ټوکه مې در سره وکړله. بیا لږ وروسته پسې وویل خپل آس مې ولیدی چې څنګه سوی دی، ماشاءالله ښه دې تکړه کړی و. زه به یې هم سبا ښه ستړی کړم، بس ته ډېره وسایه وکړه. صفدر ورځې سره ورویستلې او بیا ویل آقا یو خواته خو بدنیت نه وي. ریدي ول هو صفدر جانه کار مې خلاص و، سبا ځمه د خیره، حالات ورځ تر بلې پیچلي کېږي. شاه محمود افغان هادی اصفهان محاصره کړی دی. صفدر ویل هو آقا دا خبره خو ده، نن دا زموږ ګاونډي ویله شاه حسین په دې اړه د خپلو وزیرانو سره غونډه کړې ده او حتی دې غونډې ته یې د عربستان والي عبدالله خان لا راغوښتی دی. هغه ولاړ سو، اشپزخانې څخه یې چاړه او پیاز راوویستله او بیا یې وویله دا زموږ ګاونډی هم ډېر بلا دی، په هر څه خبر وي. هغه ویله صدرالاعظم محمود قلی خان باچا ته نظر ورکړی چې زموږ عسکر باید د ښار د ساتلو لپاره د باندې ولاړ سي، هلته دې تر خپلو کمپونو لوی لوی ژور خندقونه راوګرځوي او د ښار دفاع دې وکړي، ځکه افغانان د جګړې په ډګر کې غښتلي دي خو زموږ په محاصره کې نه بریالي کېږي. د دې خبرې ښه ثبوت د افغان لښکر له لوري د کرمان او یزد د محاصرې دی چې بالاخره افغان لښکر ناکامه تر راتېر سوله. د صفدر سترګې پیاز ورترخې کړلې. هغه په اوښلونو سترګو ریدي ته وکتله، بیا په داسې حال کې چې اوښکې د راسته لاس په چپه خوا پاکول یې پسې ویله. هغه ویله صدرالاعظم باچا ته دا هم وویله چې که چیرې موږ په وژلو او قتل او قتال لاس پورې کړو نو په خپلو دې لږو او بدو عسکرو د افغان لښکر مقابله نسو کولی. همدا ډول د اصفهان خلک هم ټول په ناز او نعمت او استراحت کې روزل سوي دي، نو دا هم امکان نه لري چې په هغو کوم کار سرته ورسوو. ریدي ته هغه ته په غور غوږ نیولی و. کله چې نوموړی چوپ سو نو هغه دستي وپوښت ښه نور یې څه ویله؟ صفدر ویله باچا هم د صدرالاعظم د نظر سره موافق خو د عربستان والي عبدالله خان د صدرالاعظم محمد قلی خان نظر بې زړه‌توب او بې غیرتي وګڼله او باچا ته وویله
که چیرې په 100 تن افغانانو کې د شاه محمود په څیر یو ځوان د ایران د سلطنت تخت محاصره کړي او ایرانیان په ښار کې دننه له بیرې په لړزوي، نو په دې ډول د ښار تر ساتنې غوره دا ده چې ښار دښمن ته وسپارل سي. که داسې نه وي نو اجازه راکړي چې د باندې ورووځو او په میړانه کوشش وکړو چې د دښمنانو سرونه د هغو په خوا کې ورته کښېږدو. صفدر ولاړ سو، میده کړي پیاز یې اشپزخانې ته یووړله. دا خوا له پټاټو سره راووتی او په مسکا یې وویله: له پټاټو سره څنګه یې؟ ریدي وویل: صفدر جانه ستا د لاس هر څه مې خوښ دي. صفدر وویله: 3-4 ډوله یې پخولی سمه. ریدي وویل: نام مې خدا. بیا لنډ وپوښتله: ښه نو اخره نتیجه یې څه وویله؟ صفدر په خوند وویله: ډېره جالبه یې لا دا وکړه چې باچا دې مجلس ته نجومیان، پالبینان او ملایان هم راغوښتي وله. هغه ویله د هغوی مشر فتح علي خان قاجار باچا ته مشوره ورکړه چې په استراباد کې یوه ښځه ده، هغه له پیریانو او جنیاتو سره سروکار لري. نوموړې ښځې ته ما ویلي دي چې که چیرې د پسونو 2 پښې د مړو انسانانو له 350 پلو سره ویشول سي او پر هغو یوه پیغله نجلۍ 1200 واره لا اله الا الله ووایي، بیا که هر څوک د دغه شوروا څخه یو غړپ وکړي نو هیڅوک یې نسي لیدلی. صفدر یو ګړی چوپ سو او بیا یې پسې وویله: ده ویله د عربستان د والي خبرو باچا پر جوش راویستی او کله چې د فتح علي خان څخه د شوروا دا مشوره واورېدله نو سملاسي یې وزیران ته امر وکړ چې عسکر جنگ ته آماده کړي او د فتح علي خان قاجار په مشوره دی هغه شوروا هم جوړه سي او لښکر ته دې ورکړل سي. کله چې صفدر خبرې خلاصې کړلې نو ریدي څو شېبې ایران تللی و، بیا یو دم ولاړ سو او په داسې حال کې چې د میلمنو د کوټې پر خوا رهي و. ویې ویل: صفدر جانه ورخطا دي کړمه، زه باید خپل شان سره ټول کړم او همدا نن شپه ځان له اصفهانه وباسمه. صفدر په حیرانتیا وپوښتل: آقا دا څه وایه د شپې؟ ریدي ویل: هو بله چاره نه لرمه. څاشت مهال و، ریدي له خپلې خیمې راووتی او د رود غاړې ته ولاړی. زین د رود د پسرلي د خړو اوبو څخه غاړې غاړې بهېدې. د رود خړو اوبو د رود د منځ له ډبرو سره د ټکر له امله بډسکۍ وهلې. ریدي د رود د بډسکو او مستۍ په ننداره و چې له شا څخه د یو چا غږ واورېدی. بیا په څه فکرونو کې ډوبیه. ریدي چې شاته وکتل او ویې ویل: او معبد خانه ته یې راځه. هغه چې ریدي ته رانږدې سو نو پر اوږه یې لاس ورته کښېښود، سترګو ته یې په ځیر وکتل او ویې پوښتله: اشه تا چې د اعلی حضرت سره ولیدله نو هغه دې د اصفهان له کاره خوښ و که څنګه؟ ریدي د رود په منځ کې یوې لوښې ته وکتله چې اوبو راخیستې وه او بیا یې وویله: ولا څه ووایم، په ظاهره خو اعلی حضرت زما د کار ډیره ستاینه وکړه، په زړه یې نو خدای خبر. بیا لنډ پسې وویله: تا لکه چې په دې اړه یو څه اورېدلي دي؟ معبد خان ویل: یا ماسې پوښتنه وکړه. ریدي ویل: ښه چې داسې ده نو اوس ته ووایه چې نوي دې اورېدلي دي او که نه؟ معبد خان په مسکا سره ورغبرګه کړه او ویې ویله: ستا د زړه نوي مې اورېدلي دي، خو تر هغه یې نه درته کومه چې ته د اصفهان د دیدنونو کیسې راته ونه کړې. ریدي ویل: کښېنه یاره، دیدنونه چیرې وه؟ ته دیدنونه یادوې، موږ دیدن لا ولاکه کړی وي. معبد خان ولې؟ ریدي ول: بس تر تیر بیر سو. بیا تر لنډې چوپتیا وروسته وویله: ښه نو اوس ته دا ووایه چې څه نوي دې اورېدلي دي؟ چې څه نوي دې اورېدلې ده؟ معبد خان وویله: نوې خو دا ده چې صفویانو لښکر را ایستلی دی. د ریدي څېره وغوړېدله او په خورا تلوسه یې وپوښتله: رښتیا؟ دا چا ویل؟ معبد خان ویل: نن سهار خبر راغی، کیدای سي چې سبا او بل سبا یې سره معلومه کړو. ریدي وویله: دا خو دې ډېره خوندوره نوې وکړه، ته راځه چې په دې خوشحالۍ کې ښې اشنې چای در باندې وچښمه. له دې خبرې سره دواړه خیمې پر خوا روان سوله. د 1922 میلادي کال د مارچ د 8 لمرخاته مهال د ګلان آباد د ختیځ په 2 میلۍ کې افغان او صفوي لښکر سره مخامخ سوله. د جنگ د میدان یوې خواته 50,000 کسیزه پارسي لښکر ولاړ و او مقابل لوري ته 22,000 کسیزه افغان لښکر. د دې دوه لښکرو مقابله خورا په زړه پورې ننداره وه. پارسي جنګیالو یې فاخره کالي اغوستې وله او تر تازه وله، اسونه عراقي زرین او چاغ وله. بلې خواته افغان جنګیالي ول چې اوږده مزل او سفر جړ اړولي وله، کالي یې شکېدلي وه، اسونه یې ډنګر او د خیمو سایوانونه یې نه وله. د دې لښکر یوازیني ځلېدونکي اسباب د دوی تورې او نیزې وې. د 50,000 کسیزه پارسي لښکر څخه 13,000 سپاره عسکر پر 2 برخو وویشل سوله. پیاده او توپخانه ځواک د دې دوو ډلو په منځ کې واچول سوله. د ګرجستان د والي ورور او د خاصو ځواکونو قومندان د پارسي لښکر د ښي اړخ قومنده پر غاړه واخیستله او صدرالاعظم محمد قلی خان د کیڼ اړخ. همدارنګه د عربستان والي د 500 عربو جنګیالیو په واسطه د ښي اړخ مرسته کوله او د لورستان والي علي مراد خان په 500 تونو سره د کیڼ اړخ و. بلې خواته افغان لښکر پر 4 برخو وویشل سوله. امان الله خان راسته اړخ جنګیالي اداره کوله او نصر الله خان کیڼ اړخ. خپل شاه محمود هوتک د جنګیالیو په منځ کې پر پیل سپور و او زنبورک توپونه د جنګیالیو تر شا په ترتیب ایښول سوي وه.
لومړی حمله د عربستان د والي لخوا د پارسیانو د ښي اړخ له لوري د افغان لښکر پر کیڼ اړخو باندې وسوه. دا چې د پارسیانو شمیر ډیر زیات و، نو افغان لښکر مقاومت ونه کړی سو او پر شا ولاړی. صدرالاعظم محمد قلی خان چې د افغان لښکر شاتګ ولید، نو پر ښي اړخو افغانانو یې برید وکړ. نوموړي هم تر یوه بریده بری ترلاسه کړ او افغانان یې پر شا کړله. شاه محمود هوتک پر یوه غونډۍ ولاړ او د جګړې حالت یې کتله. کله چې نوموړي د افغان لښکر د ښي اړخه او کیڼ اړخه شاتګ ولید، نو روحیات یې له لاسه ور نه کړله، بلکې په خورا مهارت یې د یو با تجربه جنرال په توګه د جګړې میدان ته ځان ورساوه او پر شا سوي افغان جنګیالي یې بیرته سره تنظیم کړله او په لوړ اواز یې وویله که چیرې بریالي سئ او فتح وکړئ، نو د اصفهان دولت ستاسو مکافات او پاداش دي، او که چیرې وتښتئ نو د تښتې لاره هم نه لري، بلکې هرومرو به د دښمن په لاس په ډیر ذلت او بدنامۍ سره د اجل د زهرو پیاله وڅښئ. له دې خبرو وروسته یې د یوې منظمې نقشې له مخې خپلو عسکرو ته امر وکړ چې پر شا سئ. پارسي عسکرو چې دغه پرلپسې پر شاتګ ولید، نو دا د افغانانو ماته وګڼله او دومره مخته راغلله چې د افغانانو د زنبورک توپونو تر نفوذ لاندې راغلله. د افغانانو زنبورک توپونه د اوښانو پر شاو تړل سوي وله او اوښان د افغان جنګیالیو تر شا په ترتیب پراته وله. کله چې پارسي لښکر د دې توپونو تر ښه اغیز لاندې راغلله، نو هغوی ته یې د ډزو امر وکړ. د زنبورک توپونو دغه ناڅاپي ډزې خورا اغیزمنې تمامې سولې. دې ډزو د صفوي لښکر نظام دومره ګډ وډ کړ او خراب یې کړ چې ځینو جنګیالیو یې پر خپلو ټولیو ګولۍ وورولې. له دې سره صفوي لښکر نه یوازې دا چې بده ماته یې وکړه، بلکې 25 داسې غټ غټ توپونه هم د افغانانو لاسته ورغلله چې تر اوسه ټک لا نه وپسوی. په دې حمله کې د باچا د غلامانو د مشر رستم خان او د عمومي توپخانې قومندان احمد خان په شمول د پارسي لښکر زیات و کم 25,000 عسکر ووژل سوله او زیات شمیر نور یې خپل ولایتونو ته وتښتېدله. تر جګړې څو ورځې وروسته ریدي د ټپیانو لوی خیمې ته ورغی. په خیمه کې 10-12 ټپیان پراته وه. د چا اوږه خوږ وه، څوک په پښه کې زخمي و او څوک هم د بدن په نورو برخو کې. د خیمې په چپه خوا کې 5م ټپي مابد خان و. ریدي هغه ته ورتیر سو. تر روغبړ او پوښتنې وروسته څو شېبې دواړه چوپ وله. بیا مابد خان وویله وینه او سرونه مو ورکړله، خو بیا پیدې. ریدي د هغه خبرې ته د تایید په ډول سر وښوراوه او ویې ویله هو والله اوس ټول دغه ارمان کوي، وایي چې جګړه مو نه وای درولې او هغوی پسې تعقیب کړي وای، اوس به د اصفهان درب لنډ سوی وای. مابد خان وویل بس په دغه کې مو خیر وي. ریدي ویل هو. د مابد خان د څنګ ټپي سرتیري د دوی خبرو ته غوږ و. کله چې دوی چوپ سوله، نو هغه د ریدي څخه پوښتنه وکړه او ویې ویله دا ګوله خو مو له لاسه ولوېدله، اوس دا ووایه چې نوي څه کیسې دي. وای اعلی حضرت اصفهان ته نوي کسان استولي وله، هغوی څه نوي راوړي دي. ریدي وویل هغوی هم دا خبره کړې ده چې د پارسي لښکر له ماتې څخه اصفهانیان خورا ورخطا سوي وله او باچا د سید دربار اراکین د یو فوق العاده مجلس لپاره رابللي وله. اعتماد الدوله په دې مجلس کې باچا ته مشوره ورکړې وه چې سمدستي له اصفهان څخه ووځي او له سلطنتي خزانې سره دی قزوین ته ولاړ سي. له هغه ځایه دی خلکو ته فرمان راولېږي چې له ښاره څخه دفاع وکړي او موږ به د شا لخوا پر افغانانو حمله وکړو. مابد خان په پروتي خپل یوه او بل بغل ته وکتله. ریدي وپوښت څه شی غواړې؟ مابد خان ویل دلته د اوبو په تک پروت و. ریدي د اوبو په تک راواخیست، هغه ته یې ورکړ او بیا یې پسې زیاته کړله. د هغوی په خبره اعتماد الدوله د خپل نظر لپاره دا دلایل راوړي وه چې که موږ داسې وکړو او د اصفهان ښار له باچا او خزانې څخه تش کړو، نو د افغانانو په نزد به اهمیت کم سي. مخبرونو ویله باچا او د مجلس نور اراکیونو دا نظر خوښ کړی و، خو د عربستان والی مخالفت کړی و. هغه ویلي وله چې د پایتخت څخه د باچا وتل تښته بلل کیږي او بل که باچا په خپله وتښتي نو نور به هم هیڅ کله له تښتې څخه منع نه کړی سي. په خیمه کې د یوه ټپي زګیروي د ریدي خبرې ورپرې کړلې. هغه شاته مخ ور واړوه او ټپي ته یې وکتله. طبیب د هغه زخمونه ورپاکوله. ریدي بیرته مابد خان ته مخ ور واړوه او ویې ویل بیچاره ډېر خوښ سوی دی. ریدي ویل هو په دا ټولو ټپیانو کې دی ډېر خوښ دی. هغه مابد خان او د څنګ ټپي ته وکتله او بیا یې کیسه شروع کړه. نو د عربستان د والی خبرو باچا احساساتي کړی و. سمدستي هغه د اصفهان د والی په توګه مقرر کړی و او د اصفهان د ښار د کلا د ټینګولو، بروجونو ته د توپونو د خېجولو او د جنګیالیو د بیرته تنظیمولو امر ورته کړی و. هغه چوپ سو. مابد خان او هغه بل سرتیري ته مسکی سو. نو دا یې نه وي د غومره به د نن لپاره بس وي. له دې سره ولاړ سو او ویې ویل ښه نور نو زه در څخه ځمه، لږ کار لرم بیا بیرته راګرځم او له خیمې ووتی. د پارسیانو سره تر لومړي جنگ څو ورځې وروسته شاه محمود د فرح آباد د کلا پر خوا چپا ور. دغه کلا د اصفهان ښار په 3 میلۍ کې پرته وه او له ښاره څخه د باندې د سلطان حسین یو ماڼۍ شمیرل کېدله.
که څه هم دا یوه ټینګه کلا وه، خو څنګه چې افغان جنګیالي ورورسېدله د کلا ساتونکي له هغه ځایه وتښتېدله او کلا بیا مقاومته له څو توپونو سره افغانانو ته په لاس ورغله. د فرح آباد له کلا تر نیولو وروسته شاه محمود د اصفهان د ارمینیانو د استوګنځي د جلفا کلی د نیولو لپاره افغانان مامور کړله. دغه کلی د اصفهان د ښار د جنوب په یو نیم میلي کې د زندرود پر غاړه پروت و او ارمني عسکر پکې اوسېدله. کله چې ارمنیان خبر سوله چې افغانان پر هغوی حملې ته راغلي دي، نو د دفاع لپاره یې په امادګۍ پیل وکړ. خو مخکې له دې چې ارمنیان کوم بری ترلاسه کړي، افغانان د کلا یو بهرنی برج ونیاوه. کله چې د کلا په یوه برخه کې سوری پیدا سو، نو بیا په یوه حمله افغانانو د جلفا کلا ونیوله او په دې ډول د زندرود جنوبي خوا له جلفا څخه تر عباس آباد ټوله ساحه د افغانان تر واک لاندې سوله. د جلفا د کلا تر نیولو وروسته د چارباغ لار د افغانانو د لشکر مرکز وټاکل سو. د 1922 میلادي کال د مارچ میاشتې پر 21 نیټه شاه محمود هوتک له دغه ځایه پر اصفهان ښار برید وکړ او ویې غوښتله چې تر ټولو لومړی د زندرود لوی پل تر واک لاندې راولي. هغه د پل تر نیمایي پورې مخ ته ولاړ، خو دا چې پل په برجونو کې د ایښول سویو لویو توپونو په واسطه ساتل کېدی، نو افغانانو د توپونو د ډزو تاب را نه وړ. هغوی بیرته پر شا سوله او خپل مرکز ته ولاړله. دا چې شاه محمود هوتک نه غوښتله چې تر دې زیات د اصفهان ښار د خرابۍ او د هغه ځای د خلکو د تباهۍ لامل سي، همدارنګه هغه هیله لرله چې د افغان او پارس هیوادونو ترمنځ د سولې له لارې یو د بل پر خاورو د تیري مخه ونیول سي او دواړه هیوادونه په پوره خپلواکۍ او متقابل درناوي په فضا کې ژوند وکړي. نو له دې امله یې له افغان مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته شاه حسین صفوي ته د سولې وړاندیز ورولېږئ. دغه وړاندیز پر لاندې درو شرطونو ولاړ و. لومړی، صفوي باچا د شاه محمود د کندهار، خراسان او کرمان د خپلواک او مستقل باچا په توګه وپیژني او دغه سلطنت دی د میراث په ډول د شاه محمود په اولادې پورې وتړي. دوهم، صفوي حکومت دی د هغو زیانونو او تلفاتو د عوض په توګه 50,000 تومنه افغان حکومت ته ورکړي چې د صفوي حکومت د یرغلون له کبله افغانان ته رسېدلي ول. دریم، صفوي سلطان دی خپل لور شاه محمود هوتک ته په نکاح کړي او 1,25,000 پونډ دی د جهیز په توګه ورته وټاکي. شاه حسین صفوي د شاه محمود هوتک دغه سولناک وړاندیز او ښه نیت ونه مانه او بیرته د پارسي او افغان لښکرو ترمنځ د وینو تویولو زمینه برابره کړه. د شاه حسین لخوا د شاه محمود د سولیز وړاندیز له ردولو سره سم شاه محمود هوتک ته د عربستان د پخواني والي چې اوس یې د اصفهان د والي په توګه کار کاوه یو پټ پیغام ورسېد. هغه شاه محمود د سولې د وړاندیز له امله ملامت کړی و او ورته یې ویلي وه موږ او تاسې په مذهب کې سرشریک یو، ثابت قدمه اوسه، د محاصرې له بیړې مه ورخطا کېږه. شاه محمود چې له یوې خوا د سولې له وړاندیز څخه ناهیلي سوی و او له مقابلې پرته یې بله چاره نه لیدله او له بلې خوا یې د بري لپاره زمینه برابره ولیدله، نو بیا یې د اصفهان د نیولو او د صفوي دولت د له منځه وړلو لپاره تصمیم ونیوی. افغانانو د پورتني تصمیم په لومړي اقدام کې اصفهان ښار ته د مواد رسولو ټولې لارې بندي کړلې او هر څومره خوراکي مواد چې له ښار د باندې په کلیو کې لاسته ورتلله هغه د افغان لښکر لپاره ذخیره کوله. کله چې په کلیو کې قحطي جوړه سوه نو خلکو یې د ښار پر خوا مخه کړله. په لومړي سر کې د خلکو په دې کار پارسي دولت خوشحاله سو او دا یې د ځان د قوي کېدو سبب وباله، خو څو ورځې وروسته په دې پوه سوله چې د ښار د خلکو لوږه وار په وار ډیریږي. دا چې دولت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کومه چاره نه درلوده، نو دې وضعیت دولتي چارواکي او د ښار اوسېدونکي تر پخوا ډیر پریشانه او ورخطا کړله. د دوی ورخطایي او بیره هغه وخت لا ډیره سوه کله چې خبر سول هغه کاروان چې په پټه یې ښار ته غله راوړله د افغانانو لاسته ورغلی دی. بلې خواته د افغانانو د لښکرې یوې ډلې د عباس آباد پل له ګرجي عسکرو څخه په یوه حمله کې ونیاوه. له هغه څخه تیر سول او اصفهان ښار له نږدې څخه تر محاصرې لاندې ونیوی. په همدې وخت کې د افغانانو یوه ډلګۍ چې د امان الله خان تر قومندې لاندې وه او د خوراکي موادو 2 برخانې نیولې وې او خپل مرکز ته بیرته د ستنېدو په حال کې وه چې اصفهانک نومې ځای ته نږدې د ځایي خلکو او د ګلن آباد له جنګه د تښتېدلو عسکرو لخوا تر ناڅاپي برید لاندې راغله. د دې ډلګۍ ډېر کسان یا ووژل سوله او یا هم ونیول سوله. په نیول سوو کسانو کې د شاه محمود اکا، 2 زامن او یو ناسکه ورور هم شامل وو. کله چې شاه محمود له دې پیښې خبر سو نو سملاسي یې شاه حسین ته قاصد ورولېږئ او د افغان بندیانو د سر ساتنه یې وغوښتله. شاه حسین هم د میرزا رحیم نومي سړي په واسطه د اصفهانک کلي خلکو ته پیغام ورولېږئ چې د بندیانو د سر ساتنې ته پاملرنه وکړي. خو مخکې له دې چې د پیغام ورسیږي د اصفهانک خلکو ټول افغان بندیان وژلي ول. دغه کار شاه محمود ډېر په غوسه کړ. هغه امر وکړ چې ټول هغه پارسي بندیان زندې کړي
چې د افغان لشکر په لاس کې دي. له دې وروسته پر اصفهان ښار باندې د محاصرې کړۍ دومره تنګه او ټینګه کړه چې هیڅ ژوندی ښار او له ښاره څخه د باندې نسو وتلی. د محاصرې موده اوږده سوه. دننه په ښار کې خوراکي مواد په کمیدو او تمامېدو سوله. د ښار د خلکو نارې پورته سوې او شاهانه حرمسرایي ته یې نږدې په مظاهره پیل وکړ. هغوی له باچا څخه وغوښتله چې له ښاره د باندې ووځي او د دې پر ځای چې ټول له لوږې ومري نو ښه دا ده چې د باندې له افغانانو سره وجنګېږي. سلطان شاه حسین خلکو ته د نن او سبا وعدې ورکولې او د خپل زوی شاه تماساب په امید ناستو. زوی له محاصرې څخه څو ورځې مخکې په پټه له ښاره وتلی و او کاشان او قزوین ته تښتېدلی و. شاه حسین هیله لرله چې زوی به یې له اطرافو څخه د شاه محمود په مقابل کې یو لښکر برابر کړي او په دې ډول به یو کار وکړي. خو زوی دومره میړه نه و چې لښکر برابر کړي او د پلار مرستې ته راورسیږي. له بلې خوا خلکو له مظاهرو څخه لاس هم نه اخیستی. د هغوی تیت او پره کول لپاره د حرمسرایي ساتونکو څو ځله پر مظاهره چانو ټکان وکړله. دغه کار د خلکو قهر او غصه لا پسې ډیره کړله او دې ته یې نږدې کړله چې پر حرمسرایي چپا وروړي. کله چې حالت دې ځای ته ورسېدله نو شاه حسین احمد اغا نومي خواجه سرایي له افغانانو څخه د دفاع لپاره وټاکی. هغه له یوې خوا په خلکو کې څه ناڅه مجبوریت درلود او له بلې خوا د ښار په دفاع کې هم خپله زړورتیا ښولې وه. احمد اغا لومړی مظاهره چان د لاسه کړله او بیا یې د یوې ډلګۍ په مرسته پر افغانانو حمله وکړه. هغه د سختې مقابلې له امله په دې بریالی سو چې افغانان څه ناڅه پر شا کړي او ځینې ځایونه بیرته ورڅخه ونیسي. خو د جنگ په جریان کې عرب سرتیري چې د عربستان د والي تر قومندې لاندې ول قصدن پر شا سوله. دغه کار احمد اغا ډیر په قهر کړ او خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې پر عرب جنګیالو ډزې وکړي. کله چې احمد اغا او د عربستان والی په خپلو منځو کې سره وموښتله نو افغانانو دا وخت غنیمت وباله او په ډیره توندۍ پر مقابل لوري حمله وروړه او سلطنتي سرتیر یې په یوه حمله کې مات کړله. له جګړې وروسته احمد اغا سلطان حسین ته د عربستان د والی په شکایت ورغی او ورته یې وویله چې دی هر وخت د سلطنتي سرتیرو د ماتې سبب سوی دی او له شاه محمود سره د مذهبي یووالي له امله له هغه سره متحد سوی دی. دا چې د عربستان والی سلطان شاه حسین ته ډیر نږدې او محبوب و نو د احمد اغا خبره یې وانه وریدله بلکې د عربستان د والی په اشاره احمد اغا د عسکري له منصبه څخه لرې کړ. له دې وروسته د سلطان شاه حسین امیدونه یو په بل پسې په ناامیدۍ بدلېدله. اخر هغه و چې شاه محمود ته یې پیغام ورولېږئ چې د هغه د پخوانیو شرطونو پر اساس سولې ته آماده دی. خو شاه محمود وتک په جواب کې داسې ورته وویله اوس د پارس د باچا په لاس کې هیڅ داسې څه نه دي پاته چې ماته یې راکړي. هر څه زما د واکمنۍ په قبضه کې دي. اوس خبره د درو هیوادونو کندهار خراسان او کرمان نه ده بلکې موضوع خپله د ده او د ده د ټولو هیوادونو په اړه ده. د دې موضوع په جریان کې شاه حسین ته خبر ورسید چې ملک محمود سیستاني د شاوخوا 12,000 سرتیرو سره د ګلن آباد شاوخوا ته رسېدلی دی او غواړي د اصفهان په ازادۍ کې له سلطان شاه حسین سره مرسته وکړي. کله چې شاه محمود له دې موضوع خبر سو نو سملاسي له ملک محمود سره په مفاهمه لاس پورې کړ. هغه ته سوغاتونه ورولېږل او ژمنه یې ورسره وکړه چې خراسان به په سیستان پورې وتړي او ملک محمود به د سیستان او خراسان د حاکم په توګه وپیژني. هغه هم موافقه ورسره وکړه او د مشهد پر خوا ولاړی. له دې پیښې څخه وروسته له د باندې څخه د اصفهان د ژغورلو وروستۍ هیله هم په ناهیلۍ باندې بدله سوه او دننه په ښار کې هم ټول خوراکي مواد په تمامېدو سوله. حتی د اوښانو کچرو او خرو غوښې لا په ډیرو لوړه بیه خانانو او امیرانو ته رسېدلې. خزانه تشه وه. د سپینو زرو سلطنتي لوښې یې ویلې کړله او مصرف یې کړله. لښکر ډوډۍ نه درلودله. د عامو خلکو حالت ورځ تر بلې خراب سو. د یوې اوربشینې ډوډۍ بیه 4 تومنو ته ورسېدله. بالاخره د پورتنیو عواملو له کبله د 8 میاشتو تر محاصرې وروسته د 1922 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 21 نیټه د صفوي کورنۍ وروستی باچا سلطان حسین صفوي د دربار د ټولو غړو او منصبدارانو سره د ماتم په تورو کالو کې له شاهي حرمه څخه راووتله او د اصفهان په کوڅو کې په ژړا ژړا ویل دغه ټول مصیبتونه او بلاوي چې زما د حکومت په زمانه کې د خدای جل جلاله پر بندگانو او د پارس د شارونو او کلیو پر خلکو باندې نازلې سوي زما د ناصحانو د خیانت او د مشاورونو د بېدینۍ له لاسه وي. اوس ټینګه اراده لرم چې تخت و تاج افغانانو ته پرېږدم. خلکو چې د باچا غم او خوابدي سوز او گزار ولید نو خپل مصیبتونه او د باچا عیبونه یې هیر کړله او له هغه سره د همدردۍ په خاطر په ژړا اثر سول. د 1922 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 23 نیټه وه.
سلطان شاه حسین او د عربستان والی له 300 پارسي سرتیرو سره د افغان لشکر د مرکز په یوه څنډه کې په انتظار ولاړ وله. شاه محمود بیده و. سلطان حسین او ملګري یې دې ته معطله وله چې هغه راویښتي او خپله تسلیمي ورته وړاندې کړي. د افغان لشکر مرکز د خوشحالۍ فضا پر سر اخیستی و. د سرتیرو پر څېرو مسکا خپره وه او په لوړه روحیه دورې ورې کېدله. یوه سرتیري ریدي ته وکتل او ویې ویل پر اعلی حضرت باندې به غږ وکړو راویښ به یې کوم. ریدي ویل ولې؟ هغه وویله همدا به بیخي ظلم وي چې یو باچا ورته راغلی دی او موږ داسې بې باکه چلند ورسره کوو. ریدي ویل ښه خبره ده. عسکر وویله بیخي نیم ساعت معطله سوله. هغه لا خبره نه و پوره کړې چې سرتیري سره په شور سوله. ریدي خپل ملګري ته وکتله او ویې ویل ادی دی خپله راویښ سوم. لږ وروسته شاه حسین ته اجازه ورکړل سوله چې دیوان خانې ته ورسي. شاه محمود هوتک په دیوان خانه کې زرین بالښت تکیه وهلې وه. کله چې سلطان حسین دربار ته ورورسېد نو هغه ته سلام وکړ. شاه محمود ور ولاړ سو او هغه یې په خپل څنګ کې کښېناوه. شاه حسین چې کښېناست نو هغه ته مخاطب سو او ویې ویل زویه نور د خدای پاک جل جلاله اراده نه ده چې زه تر دې زیات باچا سمه. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې ته د ایران پر تخت کښېنې. ما خپل سلطنت تاسې ته در پرېښود. پاک خدای جل جلاله دې ستاسې مرستندوی وي. نو موړي تر دې لنډې وینا وروسته په خپلو لاسو د سلطنت تاج د شاه محمود پر سر کښېښود او د سلطنتي خزانو کیلۍ یې هغه ته ور وسپارلې. په دربار کې چکچکې او د خوښیو غوغا پورته سوله. افغانانو شاه محمود او خپل ملګرو ته مبارکي ورکړله. شاه محمود له سلطان حسین څخه کیلۍ ومنلې او ویې ویله د دنیا شان و شوکت جاه و جلال اقبال او بېثباتي همداسې وي. بیا یې لاندې آیات شریف تیر کړ او زیات یې کړله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. د ملکونو مالک خدای جل جلاله دی. هغه چې هر چا ته وغواړي ورکوي او له هر چا څخه چې وغواړي له هغه څخه یې اخلي او بل ته یې ورکوي. یعنې له یوه څخه یې اخلي بل ته یې ورکوي. البته زه تاسې ته ډاډ او وعده درکوم چې تاسې ته به د خپل پلار په سترګه ګورم او په کارونو کې به له تاسې سره صلاح او مشوره کوم. لږ وروسته د شاه محمود هوتک او د سلطان حسین د لور د نکاح مراسم ترسره سوله. د دربار په ځای یو ځل بیا د مبارکیو غږونو پر سر واخیستله. د اصفهان د تسلیمۍ په درېیمه ورځ شاه محمود هوتک په خورا ادب د بشان او شوکت سره اصفهان ښار ته ننوت. هغه پر پیل سپور و. تر مخ او بغلونه یې پر آسونو سپاره سرتیري روان ول او نور سرتیري شاته په پسې ول. ریدي څو ګامه وروسته په پسې او د سړک په یوه او بلې خوا کې ولاړو کسانو کې خپله ورکه موندله. د ښاریانو رنګونه الوتې وله. مخونه یې سپېره او د ژوند له آثارو خالي وله. ځینې ښاریان حیران او هیجاني وله او د ځینو پر څېرو د امید څرکونه لیدل کېدله. پر سړک باندې یوه ځوانه نجلۍ له نورو ښاریانو څخه جلا روانه وه. د هغې شا وه. وریښتان یې ګډ وډ او د دنیا او ماپیها له حاله بې پروا له ځانه سره په ګډو وډو خبرو سر وه. ریدي څو ځلې هغې ته وکتله او بیا یې له یوې نااشنا اندېښنې سره سترګې پکې ښخې کړلې. یوې نامعلومې بیرې یې زړه ولړزاوه. آس یې پونده کړ او لږ تیز ور مخته سو. کله چې ورنږدې سو نو تر خولې یې بې اختیاره ووتله زلیخا. هغې ورته ونه کتله. له ځانه سره یو څه وویله او بیا په خندا سوه. د ریدي زړه څړیکه وکړه. له آسه ورکښته سو. خلک د لښکر پر ځای دوی ته متوجه سوله. ریدي زلیخا ته مخامخ ودرېد. کله چې هغه راورسېده نو د یې څېرې ته ځیر سو. د هغې سترګې تر کلکانو راوتلې وې. د مخ پوست یې وچ او د څېرې هډوکې راوتلې وله. ده ورته ویل زلیخا. هغې مخ ورڅخه واړوه. له ځانه سره یې بڼ وهله او مځکې ته یې وکتله. د بیا ول زلیخا زه یم ریدي. هغه شنه له خندا ولاړه او له ده څخه تېره سوله. د ریدي زړه راډک سو. آس ته یې ورمنډه کړله. له توبرې څخه یې اوربشینه ډوډۍ او پنیر هغې ته ونیوله. هغې څو پرله پسې غټې غټې ګولې ورڅخه وکړلې او له ده څخه تېره سوله. ریدي تر لاس ونیوله او په چغو چغو یې ورته وویله زلیخا زه یم ریدي. د خدای روی دې ته وګوره ولې مې نه پېژنې. ریدي یم. د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه یو ملنګ ریدي ته ورتېر سو. د هغه پر اوږه یې لاس کښېښود او ویې ویل بچیه زغم وکړه. ستا مینه د اور قرباني سوه. مینه لکه اوبه اور وژني خو که اور لوی سي نو بیا د مینې په خوراک پایي. له دې سره کوړه خلک پر دوی راټول سول. قدرمنو اوریدونکو دا وه د اصفهان د فاتح د داستان اخري او وروستۍ برخه چې د میرویس خان نیکه د زوی شاه محمود هوتک هغه حالات و چې اصفهان یې څنګه فتح کړ او د افغانانو بیرغ د ایران پر اصفهان ښار باندې ورپېدی. او دغه تاریخي داستان موږ د 2024 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې په 21 ورځ پای ته ورسوی. د دې کتاب لیکوال دی نثار احمد اریا او ما الخادم سردار محمد تاسو ته وړاندې کړ. نورم پر رب جل جلاله سپارم.
وما علينا الا البلاغ المبين.